زموږ د جهاد لوی اهداف ترسره شول. بهرني ځواکونه ووتل، اشغال پای ته ورسېد، جګړه ختمه شوه، یو خونړۍ جګړه. بهرنیو په لاس مسلط شوی نظام نسکور شو. نن افغانستان کې په نسبي توګه امنیت دی. هغه جګړه چې مخکې وه نشته. هره ورځ نږدې 300 افغانان وژل کېدل، دا بنده شوه. افغانانو ته اوس دا فرصت په لاس ورغلی چې خپل برخلیک په خپله او د پردیو له فشار او حضور پرته وټاکي. دا لوی اهداف چې د ګمان هم نه کولو چې داسې زر به افغانان وتوانېدلی شي دغو سترو اهدافو او ارمانونو ته ورسېږي. البته له اشغالګرانو موږ ته یو وران ویجاړ افغانستان پاتې شوی. د دې جوړول، آبادول، د خلکو ستونزې او مشکلات حل کول دا ډېر دروند کار دی او له موږ نه وخت غواړي. دا په جنګ ځپلي افغانستان کې د یو مضبوط حکومت چې هیواد اداره کړی شي، موفق شي او د خلکو مشکلات حل کړی شي، امنیت تامین کړی شي، اسلامي نظام قایم کړی شي، دا لا مزید مبارزه غواړي. نو تاسو کوم ټکو ته اشاره وکړه چې یو مشکل حالت دی او اسم خارجي پیسې به شاوخوا 3 میلیارډ ډالر به ویل کېدل چې هر کال راځي، ځکه چې 2014 کال کې کوم معاهده شوې وه نو د هغې په بنسټ باندې هغه مدیر تاسو بیا وایئ چې یو مضبوط قوي حکومت پکار دی. نو ویلی شو ځکه چې موجوده حکومت کې خو یوازې طالبان دي په ظاهره باندې او د لکه هغه ټول شموله چې د دین غوښتنه کېږي نو هغه خو بیا د طالبانو امیر خپل وینا کې چې کله وینا کوله هغه داسې هغه امکان رد کړ. نو ستاسو څه نظر دی چې آیا طالبان په یوازې باندې دغه د قوي حکومت تصور چې تاسو کوم یاد کړ، یو مضبوط حکومت هم یاد کړ، دا مسلې به دوی حل کړي؟ یوازې دا نه دی چې جګړه ختمه شوې ده او بهرنۍ مرستې بندې شوې دي. هر مې وکړل دلته امریکایانو داسې یو نظام تر شا پرېښودو چې د میاشتنۍ تنخوا پرته ولس د عایداتو بل مدرک نه درلود، مخصوصا هغه چې په دولت کې شامل وو، امنیتي ځواکونو کې وو، په اردو کې وو، استخباراتو کې وو، په انتظامیه کې وو، په ټول اداره کې وو. نږدې 1.5 میلیون پرسونل، دا د 1500 میلیونو کورنیو غړو استازیتوب کوله. دا ټول متکي وو یوازې په میاشتنۍ معاش، بل هیڅ کار روزګار نه و. دلته نه فابریکې جوړې شوې نه دي، ولس ته نه بندونه جوړ شول، نه دښتې خړوبه شولې، خلکو ته کار نه دی پیدا شوی، خلکو روزګار و او دا هم اوس یو بل بوج دی. دغو خپل مدرک له لاسه ورکړی، دا د 9 میاشتې کېږي چې هغوی تنخوا هم قطع ده. دا ستونزې هم اوس رامنځته شوې. یقینا یو مضبوط حکومت جوړول ډېر دروند کار دی او د یوې پارټۍ د توان هم ډېر لوړ. د دې لپاره موږ وایو چې ټول هغه چې په دې اوږدې مودې کې د افغانستان د استقلال، خپلواکي، ازادي، اسلامي نظام لپاره مبارزه کړې، که دا د شوروي ځواکونو خلاف که دا د ناټو خلاف، دا ټول باید یو بل ته لاس ورکړي او په ګډه یو مضبوط حکومت جوړ کړي. اوس خو دا حکومت سرپرست دی. مهمه مسله دا ده چې دا راتلونکی حکومت به څنګه جوړېږي، له دې حکومت نه به یو نوی حکومت ته اقتدار څنګه انتقالېږي، هغه حکومت به څنګه جوړېږي، په دې کې به د ولس ونډه څه وي. دا مهمه مسله ده چې په دې باندې باید اتفاق د رایې رامنځته شي. د ټولو په توافق باید د راتلونکي نظام او د حکومت په ارتباط باید په ګډه تصمیم ونیول شي. نو تاسو په دې موضوع کې لږ پاتې شو، تاسو امیدواري لرئ چې طالبان به دې ته قانع شي؟ دا خبره به ومني ځکه طالبان خو د خپل نظام ته ټول شمول هم وایي، دې ته یو قوي نظام هم وایي. او څنګه چې ما مخکې ذکر وکړ چې د طالبانو د امیر بیان موږ واورېده د علماو په هغه غونډه کې، نو هغې کې خو داسې څه اشاره نه وه، هغې خو د تېر حکومت خلک د بلکل دلته وي، ژوند یې کوي
لیکن ځان سره نه پریدو ناست نه پریدو بیا په علماء چې کله غونډه شوی و نو سره طالبانو بخبل د مخورو شخصیاتو دا ذکر کو نو مخور شخصیات خو ورته معلوم دي ځنه خو چاته معلوم دي چې معلوم دي په کابل کې دي هغه مخور شخصیات خو موږ ونه لیدل په نو څنګه به نظام بیا دي چلی دا دوه سوالونه دي یو د ټول شمول حکومت خبره موږ د ټول شمول حکومت غوښتنه نه لرو ائتلافي حکومت د افغانستان لپاره مفید نه ګڼو تجربه هم دا شوله موږ یو لاس حکومت غواړو چې متحد دی خپل منځونو کې اختلاف نه لري اقتدار ویشل شوی نه دی اقتدار د یو پارټي لاس کې او ټول ته مشوره ده چې د ټول شمول حکومت غوښتنه وکړي د دې په ځای لاړ شو په دې باندې تاکید وکړو چې دلته د تصمیم یو مقتدره د مرجع رامنځته شي چې ټول ملت تر شا ولاړ د ملت نماینده د ملت استازي شورا چې هغه په ټولو ملي سترو مسایلو کې د تصمیم ورستۍ مقتدره باصلاحیت مرجع هغه د هیواد لپاره اساسي قانون جوړ کړي هغه د راتلونکي نظام په ارتباط ورستۍ تصمیم ونیسي په ټولو مهمو ملي مسایلو کې هغه ورستۍ تصمیم ونیسي او تاکید باندې دا څه شورا جوړه شي موږ دوه سترې ستونزې لرو دوه اساسي مشکلات چې لغنه پرته یو نظام نشي چلیدلی شورا پارلمان هر نوم چورته ورکو چې د ملت استازیتوب وکړي اکثریت د ملت دغه تر شا ولاړ ملت هغه خپل وکیل وګړي هغه خپل استاد وګړي لومړی دا څه شورا ته درل بل اساسي قانون ته په دې اساسي قانون کې به د راتلونکي نظام په ارتباط وروستي تصمیم ونیول شي سدا نظام به څنګه جوړي ترکیب به څنګه تشکیل به څنګه د دې مشر به څوک ټاکي هغه مرجع چې دی به ټاکي هغه به کومه صلاحیتونه به کومي وظایف به کومي موده به څومره ټول نور هغه مسایل چې په نظام پورې مربوط دي دا باید د اساسي قانون په ترڅ کې روښانه شي دا دوه تشبیه ډکه شي مقتدره شورا چې د ملت استازیتوب کوي او اساسي قانون ډیره مننه اوس کله کوم چې دغه بدی رستو کې کوم دا غونډه شوی و د دیني عالمانو دا یو تاثیر وو په دلته چې موږ رسنه تعقیب کوو ګورو کابل کې ما یو دوه هفته تیر کړې او خلکو ناورو نو د یو سوچو چې دا د دی خپل هغه کورنی مشروعیت لپاره یو قانوني حیثیت د هستلو لپاره دی دا کار کړی دی او بیا چې کله غونډه هم شو نو تقریبا هغه کار وشو چې بیت هم په امیر سره وشو نو تاسو دې ته څنګه ګورئ لکه د غونډه چې واقعي د سر طالبانو مشروعیت خپل ترلاسه کړي کورنی د اسلامي امارت مشرتابه ازارات او ویناونه د معلومېدل چې دا غونډه اصلا جوړه شوې په دې موخه چې دا فقط د علماو غونډه ورسته د مخاوره مسله کې اسی اضافه شوه د مشر له وینا معلومېدل چې اصلا د جرګې او غونډې د جوړولو موضوع په دې ارتباط چې علما راغونډ او دوی له علماو سره مشوره وکړي د چې آیا د دې غونډې پریکړې کولای شي د نظام ته حکومت ته مشروعیت وبخشي یا بهرنی مشروعیت رامنځته کړي دا بله مسله ده یقینا چې دا غونډې کافي نه دي داخلي مشروعیت هم دا ایجابوي چې د ملت استازي شورا چې ملت خپل خوښه غوړه کړي د هر ډیسټریکټ او ولسوالۍ خلک په خپل یو څو خوښ د څو کسانو لمز نه یو څو انتخاب کړي او د ملت اکثریت نماینده شورا جوړ شي او هغه د راتلونکي نظام په ارتباط تصمیم ونیسي ستاسو رائے به واخلو چې مناسب هونی د بل چا درای لیکن د طالبانو د امیر المؤمنین دا وی په وینا کې چې کله کوله نو لکه نړۍ باره کې چې خارجي تګلارې تلاړ شو چې نړۍ سره تعامل غواړو رابطه سره غواړو لیکن دا غیغه فرمایشونه نه منو او کوم را باندې ورځي خبره نه منو دا
او طالبان لکه څنګه مولا یعقوب چې په دغه کې وینا کوله هغه چې موږ چا نه یو منلي تر اوسه په رسمیت باندې ضرورت دی موږ ته تاسو فتوا راکړئ علما دې راله فتوا راکړي نو دا به څنګه کېږي چې یو داسې یو نظر راشي او دا خو دنیا ته یو پیغام ورکړي چې بس تاسو پوه شئ زموږ کار کوي دا بیا د حکومت به څنګه تر اوسه پورې رسمیت نه دی پېژندلی دا به څنګه دې نظام چلېږي دا لومړی ځل دی چې زه د هغوی خبرې اورم او د خپل د انتظار نه مې اوچت موندلې تر ډېره حده پورې مثبتې وي او که د کورني سیاست په ارتباط وو که د نظام په ارتباط وو د مسؤلینو د اخلاقو د اجراعاتو په ارتباط وو او که د بهرني سیاست په ارتباط وو په دې کې کافي مثبت اړخونه وو طبیعي ده چې ځینې به دې ته منفي نظر ګوري اما زه په مجموع کې د دې وینا قدرونه کوم صحیح او خو یو چې کوم مهمه موضوع وه چې د افغانانو به هم ورته دوی ورته هم په انتظار ناست وو نړۍ به ورته هم ناسته وه هغه هم دغه د انجونو یا د جینکو د تعلیم خبره ده چې هغې ته اشاره مونه شوه په وینا کې د شپږم ټولګي نه بره نو دغه ته بیا څنګه ګوره چې دا دونه مهمه مسله متوجه نشي داسې خو ډېر مسایل دي چې پاته شوي یو ساعت وینا کې دا ټول مسایل رااخیستل او بیا ورباندې بحث کول ګران کار دی دې ته ورته ډېر نور مسایل هم پاته دي ها اوس کو لږ لاړ شو د پاکستان او د افغانستان اوسني حکومت سره بیا اړیکې تعلقات چې اکثر یو ترنګلي حالت پاتې شوی دی یو مشکل حالت پاتې شوی دی نو اوس تاسو څنګه ګورئ چې هغه پخوانی حالت شته نشته موږ هم تشویش لرو اسلام آباد او کابل سره لرې کېږي او نارضایتي هم ډېرېږي دا د افغانستان په ګټه نه ګورو چې له ګاونډیو سره زموږ روابط ترنګلي په دې سیمه کې موږ ثبات امنیت او له ټولو ګاونډیو سره متوازن روابط درلودلو ته ضرورت لرو موږ ما هم پالیسي هم دا ده او طالبانو ته مشوره هم دا ده چې هڅه وکړو بهرنیو رقیبو هیوادو سره زموږ روابط او مناسبات متوازن او پرې نږدې هغوی خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال کړي پرې نږدې افغانستان په یو لوري کې شامل شي او د بل لوري خلاف او په دې ترتیب د هغوی سیاسي نظامي اقتصادي رقابتونه افغانستان ته انتقال شي موږ دا څلورنیمې لسیزې جنګونو یو لویه وجه دا وه چې کله کابل مسکو پورې تړلی او کله هم په واشنګټن پورې او همدا د دې جنګ اصلي عامل دا سیاست باید تکرار نه کړو نوی سیاست باید غوره کړو پاکستان کې امیدواري وه چې کله نه دلته حکومت نه طالبانو راغی ځکه تیر حکومتونو کې خو یو مشکل حالت هر وخت لیکن هلته مسرور وغه نظر چې وو ځنې پیښې وشوې اوس هغې په څه به یادونه کوو خو لږ غوندې نو څه علتونه دي چې دا کوم امیدواري هلته وه دلته هم کېدای شي د خلکو خیال و چې دوی به دواړه هېوادونه به یو بل ته نږدې شي دا څه وجوهات دي چې د پاکستان افغانستان یو بل سره نږدې کېږي ځینې داسې انګیري او دا اندېښنه هم لري افغانان چې احتمالاً اسلام آباد غواړي چې امریکا سره نږدې شي امریکایان چې له دې ځینې وتل هم په دې تمه او هیله وتلي دي چې په پاکستان کې به اډه ترلاسه کړي او بیا به له هغه لارې د افغانستان وضعیت مهاروي داسې معلومیږي چې دا توافق هم ورسره شوی او دوی هم په ډاډ او اطمینان سره د دې ځای وتلي دي او په همدې هیله چې هلته به اډه ترلاسه کړي دا ونه شو دلایل 400 او اوس داسې معلومیږي چې اسلام آباد غواړي همدا کار وکړي د امریکایانو له اظهاراتو هم همداسې معلومیږي له اقداماتو او له ویناوو یې هم چې ګواکې دغسې څه شوي دا موږ هم د افغانستان په ضرر ګڼو او هم د پاکستان دا یوه ناکامه خونړۍ تجربه تکرارول دي هیله مو دا ده چې اسلام آباد ته دې ډډه وکړي
پاکستان ته ډیره صدمه رسولې ده او افغانستان ته بیا د پردیو په جنگ کې هغوی طرف نشي شامل نشي او هغه جنگ کې چې امریکایان غواړي په افغانستان باندې وتپي په دې جنگ کې بیا شریک نشي د پرویز مشرف سیاستونو بیا تعقیب نشي. اخیری پوښتنه د حزب اسلامي په اړه کومه ځکه چې حزب اسلامي یو ماضي دی یو تاریخ دی او پاکستان کې تاسو ډېر خلک پیژني. حزب اسلامي کوم ځای ولاړ ده؟ حزب اسلامي هغه پخوانی حیثیت هغه تاسو وینئ ډېر خلک وایي چې حزب اسلامي تر مخکې په یو ښه دریځ کې ولاړ ده. یو دریځ یو د خلکو هغه ملاتړ سپورټ د ولس ملاتړ باور مې دا دی چې تر مخکې له دې پلوه موږ په یو ښه موقعیت کې یو تر مخکې نه په ښه موقعیت کې په جنګ کې نه شرکت د بهرنیو ځواکونو په خلاف جهاد کې لویه ونډه او اغېزمنه وه. دا جهاد د ناټو خلاف هم حزب اسلامي پیل کړ. واقعیت دی له دې نه هېڅوک هم انکار نشي کولی او تر ډېره مودې پورې موږ په سنګر کې یوازې وو. کله چې د طالبانو حکومت ړنګ شو دوی کابل پرېښود کندهار یې پرېښود په داسې یو حالت کې وو چې خواره شوي وو. ډیری هم د خپلو کورنیو په انتقال مصروف ځینې پاکستان ته تلل او ځینې ایران ته. هغوی چا هم داسې تصور نشو کولی چې کیدی شي بیا خپل ځان جوړ کړي او یو بل جنګ ته راوړاندې شي. اما حزب اسلامي دې ته چمتو د جنګ پیل شو تر ډېره مودې پورې هم یوازې وو. دا له یوې خوا د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ارتباط د حزب دریځ او اوس چې دا کوم حالات تبدیلی راغلی ده په دې کې چې حزب کوم دریځ غوره کړی ده دا د حزب محبوبیت په ولس کې تر ډېره کچه زیات کړی ده.